دغه د رواجونو د ختمېدو دپاره فقط یو شی پکار دی. هر یو چې وي دا یو شی غواړي، هغې ته کلک عزم او کلک هوډ وایي، حوصله. که شریعت تطبیقي، که رواج ختموي، که عامه پوهاوی کوي، که په سیرت باندې عمل کوي، که د فضایلو فضا جوړوي، خو یو عزم خو به لري. دلته د سړو نه پاتې د څه د وجې نه ده؟ د سړو نه پاتې د دې د وجې نه ده چې اول خو شاید چې سړی پرې پوه نه وي، نو د عامه پوهاوي ضرورت دی. خو چې سړی پرې پوه هم که، ډېر پوه خلک مونځ نه کوي. ډېر پوه خلک چې اهمیت د صلات، فرضیت د صلات هغې نه واقف دي، دی بیا مونځ نه کوي. کمی اوس د څه شي دی؟ عامه پوهاوی راغی، د ګټې نه خبر دی، د شریعت نه خبر دی، د سیرت نه خبر دی، احکامو نه خبر دی، اوس هم نه کوي. ولې؟ دې دپاره چې کوم عزم پکار دی هغه عزم نه لري. دا چې څومره موارد دي یو شي ته محتاج دي چې هغه لوی عزم دی، بلند حوصله ده.